أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله كچري جلدي كولي الله تبارك وتعالى تندي كولي الله تبارك وتعالى للناس د خلق د پارا الشر د تکلیف استعجالهم لك چې دوی په جلدی باندې غواړي بالخير په خېګړه رسیدو کې لقضي اليهم نو فیصله بکړي شی او د دوی د پاره اجلهم د مودې د دوی یعنی د دوی معیار د دوی میعاد او نیټه په خوا پوره شوی و فنظر الذين پس مونږ پرېږدو هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې دوی امید نلري زمونږ د ملاقات پس کی پرېږدو فی طغیانهم په سرکشی د دوی کې یعمهون سرګردانه و اذا مس الانسان او هر کله چې ورسیږي انسان ته الضر تکلیف دعانا نور بلی مونږه لجنبه په ډډه خپله او قاعدا یا په ناستا او قائما یا په ولاړه فلما کشفنا پس هر کله چې لرې کړو مونږه عنه ددنا ضره تکلیف ددو مره نو دی روان شي کأن لم يدعنا گویا کې د هډو دوعان و وختي زمونږه نه گویا کې د نو بللی مونږه الى ضر دغه تکلیف ته مسهو چې د تر رسیدلو كذلك زینا هم دارنګي خسته کړی شوی دی للمسرفین د اسراف کوونکو د پاره ما كانوا يعملون هغه چې دوی کوم عملونه کوي ولقد او خامخه په تحقیق سره اهلكنا القرون مونږه هلاک کړي دي امتونه من قبلكم مخکې د استاسونه لما ظلموا هر کله چې دوی ظلم وکړو وجاءتهم او راغلیو دوی ته رسولهم پیغمبران د دوی بالبينات پخکاره نخو سره وما كانوا ليؤمنوا او نو دوی چې ایمان یې راوړی وي كذلك هم دارنګي نجزي مونږ به جزا ورکو سزا به ورکو القوم المجرمين قوم مجرمانو ته ثم جعلناكم بیا مونږ وګرځولې تاسو خلائف نائبان فی الارض پزمکه کې من بعدهم پس د دوینا لننظر د پاره د دې چې مونږ وګورو کیف تعملون چې څرنګه تاسو عمل کوئ واذا تطلع عليهم او هر کله چې ولستلی شي په دوی باندې آیاتنا زمونږ آیاتنا بینات واضحه قال الذين نوای هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې دوی امید نلري زمونږ د ملاقات ائت رولا بقران یو قران غیر هذا غیر د دینا او بدله یا بدل کدی لرا قل افرمای محبوب صلی الله علیه وسلم ما یکون لی ندی حق زما ان ابدله چې زدا بدل کما من تلقاء نفسي د خپل ځان د طرفنا ان اتبعو زتابداری نکوما الا ما یوحى الی مگر دا چې کوم وحی کړي شوی دا ماته کوم وحی کیږي ماته انی اخافو بشک زیریګما ان عصیت ربی کچری زنا فرمانیو کوم د خپل رب عذاب یوم عظیم یریګما د عذاب د لوی ورزنا قل افرما ای محبوب صلی الله علیه وسلم لو شاء الله کچری غختلوی الله تبارک وتعالى ما تلوته علیکم نما بنول استل دا پتاسو باندې ولا ادراکم به او نبم خبر در کړو تاسو ته پدې سره فقد لبثت فیکم پس په تحقیق سره تیر کړي دي ما تاسو په مینس کې تیر کړي د ما تاسو په مینس کې عمرن یومدا من قبله مخکې د دینا افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ آیا تاسو عقل نکار ناخلی فمن اظلمو پسوک د ډیر ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله چې تړي په الله تبارک وتعالى باندې کذبا دروغ او کذب یا دروغ غنی نسبت د دروغ کوي بیااته آیاتونو ددتا انه لا يفلح المجرمون بشکا فلاح بنمومی مجرمان خلق ويعبدون او دوی عبادت کوي من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى ما د هغه سیز لا يضرهم چې نقصان رسول شي دویتا ولا ينفعهم او نفيد رسول شي دویتا ويقولون او دوی وای هؤلاء شفعاؤنا دغبوتان
شفعاؤنا سفارشیان زمونږ دي عند الله پنزد الله. قل ورته فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم اتنبئون الله آیا تاسو خبر ورکوي الله ته بما لا يعلم په هغه څه باندې چې نه دی پوها فی السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه په ځمکه کې سبحانه هغه پاک دی وتعالى او ډیر اوچت دی عما یشرکون د هغه څه نه چې دوی ورسره شریک جوړوي. وما كان الناس او نو خلق الا امه واحده مگر یو امت فاختلفوا پس بیا دوی اختلاف کو ولولا کلمه او کو چر نوی حکم سبقت وړاندې من ربک د جانب د ربستانه لقضی بینهم نو فیصله بشوي و د دوی په مینس کې فيما په هغه څه کې فيه یختلفون چې په هغه کې دوی اختلاف کولو. ويقولون او دوی وای لولا انزل عليه ولنازل نشو په د باندې آیت من ربه سنخا د رب د طرفنا. فقل نو پس او فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم انما الغیب بشک غیب علم د غیب لله د الله تبارک وتعالى سره دی. فانتظروا پس انتظار کوي انی معکم زهم د تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه یم.